تازه خبر عزیز الله فضلي په کرکټ بورډ کې پر ډیر بد او شرمونکي کار د طالبانو لخوا ونیول سو. فضلي د ټول کرکټ بورډ رنګ بد کړ. دا چې عزیز الله فضلي کوم بد او شرمونکی کار کړی او د رئیس الوزرا په امر ولې ډبول سوی او زنداني سوی دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. عزیز الله فضلي د طالبانو له جیلي مکتوب سره یو ځای امنیتي ځواکونو نیولی. د طالبانو حکومت ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي کابل کې د امنیه قمندانۍ لخوا نیول سوی دی. دې سرچینې د نوم نښودلو په شرط یوې نړیوالې رسنۍ امریکا غږ ته ویلي چې نوموړی تر هغې وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو نیولی چې 13 ورځې یې کرکټ بورډ ته د ننوتلو هڅه کړې وه. د سرچینې په وینا فضلي د طالبانو د مشر په نامه د خپلې مقررې جیلي مکتوب له ځانه سره اخیستی و او غوښتل یې چې کرکټ بورډ ریاست ته دننه سي. سرچینې ویلي چې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په امر نیول سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې پخوانی رئیس عزیز الله فضلي پرون ورځ هڅه کوله چې په غیر رسمي ساعت کې کرکټ بورډ ته ننوځي، خو په وینا یې چې نوموړي ته د امنیتي کسانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې او د ریاست له دروازې بیرته لیږل سوی دی. بل خوا زیاته سوې چې د کرکټ بورډ دغه پخوانی رئیس په عین حال کې لومړی ډبول سوی او وروسته زندان ته اچول سوی. بل خوا پر ټولنیزو پاڼو د پخواني رئیس دا کار له توندو نیوکو سره مخ سوی او د کرکټ پوهانو لخوا نیول کېدل د طالبانو ښه اقدام بلل سوی دی. عزیز الله فضلي چې مخکې د کرکټ بورډ رئیس و تر اوسه یې په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.